الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تاسو مخې ته ما د قرآن کریم یو مختصر آیت ولوستو. دې کې الله پاک د خپل خوف او د یری بیان کوي. الله فرمایي واما من خاف مقام ربه، هغه څوک چې یریده د پیشې د رب خپل نه. یو سړی دا سوچ کوي چې د قیامت ورځ روانه ده، د الله پاک عدالت وي او الله ته به زما پیشي کیږي او زما د لاسونه او زما د خپې، زما د سترګې، زما د غوږونه، دا به د قیامت پر ورځ باندې په ما باندې ګواهي او د ګناه اراده کوي او ګناه کول غواړي. دغه سوچ او فکر یې مخې ته راشي. ونهى النفس عن الهوى، او د خپل ځان د ګناه نه بچ کی او ګناه اونکي. فإن الجنة هي المأوى، جنت ته دې سړي دپاره دا ټکانه ده او دا د ځای دی. مقصد د آیت کریمه دا دی، یو سړی د تر ګناه موقع میلاو شي او د ګناه دواعي موجود وي، دغه ټیم کې دته د دې خبرې تذکره وشي، یاد راشي چې که ګناه کوم انو د قیامت پر ورځ به الله ته مې پیشي کېږي، الله به زمانه تپوس کوي. بلکې ګناه کوم الله مې ویني. که د مخلوق د سترګو نه پناه شم، مخلوق مې نه ویني خو الله مې ویني. که لقمان حکیم صاحب هغه خپل زوی ته نصیحت کو، ورته وی چې ای بچیا ګناهونه مه کوه، او که خامخا ګناه کوي بیا په داسې ځای کې وکړه چې هغه ځای کې تا الله نه ویني. ګناه مه کوه، او که خامخا ګناه کوي بیا په داسې ځای کې وکړه چې هلته کې تا الله نه ویني. دا ډېره لویه د حکمت خبره ده. کم ځای دی چې هلته الله ته معلوم نه دی، کم ځای کې سړی عمل کوي الله یې نه ویني. مقصد دا و چې ګناه مه کوه. او چې کله انسان د الله د خوف د وجې نه، د الله د یرې نه ګناه پرېږدي، الله پاک دې جنت ته وي. واقعه کې راځي وي د بغداد امیر چې و، هغه یو ځل ښځې سره ناست دی. ښځه هم ډېره دینداره ښځه ده، ښایسته ښځه ده. د دې یو بل سره تکرار راغی. په دغه تکرار کې دې ښځې ده ته وې دوزخي. ده ورته د خولې نه وختل، وی که چېرته زه دوزخي یم نو ته به ما په 3 طلاقو طلاق کړې. ده ته سوچ وکړو، دی هم خفه و چې دا مې څه ووایي، ښځه هم خفه ده. دی د علما جمع کړل، د علماو نه تپوسونه کوي. علما ورته وایي بی دا خو د آخرت معامله ده، اوس دا چاته پته لګي چې ته دوزخي او که ته جنتي. دې متعلق موږ څه فیصله نه شو کولی چې موږ تا ته وایو چې ته دوزخي او یا ته جنتي. په دغه ټیم کې امام یوسف رحمت الله علیه چې ته بغداد ته تللی او دم دا بنا کړی و چې چېرته د بار نه څوک عالم راشي ما سره میلاو کړي. امام یوسف رحمت الله علیه په دغه زمانه کې دی تللی دغه بغداد ښار ته، او چا ورته وایي چې یاره
یو عالم راغلی د بهر نه ما سره ملاو کوي. نو چې کله امام یوسف رحمت الله علیه د سره ملاو شه د ورته خپله واقعه بیان کړه چې ما ته ښځې داسې ویلي دي او ما ورته داسې ویلي دي. امام یوسف رحمت الله علیه ورته وایي چې دا راته ووایه چې تا په دې خپله زندګۍ کې چېرته ګناه خالص محض د الله د یېرې پرېښې دی که نه؟ نو ده ورته وایي چې او ډېرې موقع داسې راغلي دي چې هلته ګناه ما کولی شو، ما ته هېڅ موانع موجود نه وو د ګناه په کولو کې، ما هغه ګناه صرف د الله د خوف د وجې نه ترک کړ دی. وایي چې یو موقع داسې وه یو زنانه وه، هغې سره زما محبت مینه وه او هغې ما ته هېڅ طریقه باندې ځان نه راکو. خو یو موقع داسې راله چې هغې ما ته خپل ځان هغې باندې مجبوري راله او ما ته خپله مجبوري بیان کړه. او دا هغه ټیم و چې ما د جمعې ورځ وه او د مانځه دپاره مې تیاری کو او دغه ټیم کې دا ښځه راله او ما ته چې زما ضرورت دی هغه پوره کړه، دا چې ته څه وایې هغه وکړه. دی وایي چې دغه ټیم کې زما ته دا ذهن ته راغله چې د جمعې ورځ ده او حضور پاک علیه الصلاة والسلام ته د جمعې په ورځ باندې د پیر په ورځ باندې په عالم برزخ کې د امت اعمال پیش کېږي. ما ډکې راړه چې که نن زه زنا وکړم، بدعملي وکړم، نو زما په پرچه کې به زما په هغې دفتر کې به لیکلي چې امیر المؤمنین چې دی هغه زنا کړې ده. ما سره هېڅ یره نه وه، د فوج یره نه وه، زه بادشاه وم، د پولیس یره نه وه، د ولس یره نه وه. دغه ګناه ما محض خالص د الله د یرې نه د الله د خواب نه پرېښی دی. امام یوسف رحمت الله علیه ورته وایي چې ته جنتي. او دا آیت یې ورته ذکر کړ چې اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دغه عمل دغه ګناه ته محض د الله د خواب نه پرېښی دی او الله چې څوک یو ګناه محض د الله د یرې نه پرېږدي دغه سړی دغه انسان دا جنتي دی. لہذا ته جنتي تا باندې دا ښځه چې دی دا طلاق کړه. ترغیب و ترهیب و ترغیب یو کتاب دی، ای لیکلي دي چې یو نوجوان دی او د ګناهونو عادي و، ډېر زیات ګناهونه به یې کول او کم ګناه به یې چې کو هغه به ځان سره په یو کاپۍ کې محفوظ کو، هغې کې به یې لیکه. دا د ده یو عادت و. مور یې وه هغه د ده په دې ګناهونو ډېره زیاته خفه وه او ده ته به ډېر وعظ نصیحت کو چې د ګناهونو نه منع شه، خو دی نه منع کېده. یو ځل یې داسې واقعه وشوه چې ده ته داسې د ګناه یو موقع لاسته راله او ده د هغې ګناه نه ځان چې دی وساته او هغه زنانه د هغې چې کوم ضرورت و هغه یې پوره کړ او ده ورسره څه بدعملي ونه کړه او هغه ګناه یې ونه کړ. دی راغی او مور ته یې وویل چې مورې زه خو ټول ورځه شپه ګناهونه کوم، خو نن مې دا عمل کړی دی چې یو ګناه باندې مې موقع را میلاو شوي وه، وس مې پرې بر و چې هغه ګناه ما کړی و، هغه ګناه ما محض د الله د یرې نه پرېښی دی. دې مور یې ورته چې بچیه دغه دا په یو هغه کاپۍ کې دا هم ولیکه چې ما په دې فلانکۍ ورځ باندې ګناه باندې وس بر شوی او ما هغه ګناه نه دی کړی. دی ورته چې مور یې هغه کاپۍ خو بلکل ډکه ده، هغې کې د لیکلو ځای نشته چې زه پکې دا نیکي ولیکم. دی چې سهار پاڅېده مور یې ورته وایي چې دا په دې کاپۍ کې وګوره چې ته کناره باندې یو طرف باندې دا ولیکه، په یو کناره باندې دا ولیکل چې نن زما په ګناه باندې وس بر شوی و، دغه ګناه ما محض د الله د یرې پرېښی دی. دی چې سهار پاڅېده ویې کتل نو په هغه کاپۍ کې د څومره ګناهونه چې کړي او لیکلي وو په هغې کې یو ګناه هم نه و او صرف هغه نیکي چې ده کړې وه هغه په کتاب کې مکتوب وه، لیکې وه. نور تمام ګناهونه الله پاک د هغې کاپۍ نه محو کړي وو، ختم کړي وو. دې وجې نه الله فرمایي چې اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوف خدا د الله پاک یره دا یو ډېر لوی شی دی. د ایمان تحفظ دا په جرندو نه کېږي، د ایمان تحفظ په قلعهګانو نه کېږي، دا په دروازو نه کېږي،
په هیڅ شي باندې په څوکیدار نه کېږي. د ایمان تحفظ دا په خوف خدا سره دی. د ایمان سره سره انسان کې د الله پاک یره موجود وي، د ایمان به محفوظ وي، د اسلام به محفوظ وي، د دین به محفوظ وي. دا زمونږ نه پکار دي چې موږ په ځان کې د الله پاک خوف او د الله پاک یره چې دی دا پیدا کو. او کله چې د ګناه مقرره دي مقرره دا ګناه کول راته آسان وي، دا سوچ پکار دی چې ګناه کوم د قیامت پر ورځ به الله زمانه تپوس کوي، الله ته به زما پیشي کېږي. دغه لاس او دا زما اندامونه به تمام چې دی په ما باندې ګواهي کوي. دا ځمکه به ګواهي ګوري چې په کومه ځمکه سړي ګناه کړی وي، هغه ځای به په دې انسان باندې باقاعده ګواهي کوي چې خدایه دې سړي په ما باندې دا ګناه کړی دی. دې وجې نه زموږ اعمال به هله محفوظ کېږي، زموږ ایمان به هله محفوظ وي چې موږ په ځان کې د الله پاک یره او خوف پیدا کړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.